په پردی کونه کې د افغانستان ته ګوره د قرنګ مثال د عمران خان دی د غریب په کونه ایخي او سعودي عرب ته ګوري. السلام علیکم، زم تاسو ورور تاسو ملګری کبیر خان پر ریسرچ تاسو ته کوم ویډیو ښکاری دا د سعودي عرب ګودامونه دي. زمونږ یو ملګری پکې ولر دی چې نوم مختیار خان دی. نو دا د دې زین ریکارډینګ کې په دې ګودامونو کې دلته تقریبا 100,000 نه برابر ګودامونه دي او دا ټول د دې پاکستان څومره خوراکه چیزی بار ملته څومره خوراکه چې ایکسپورټ کیږي دي زینا غوړی وریجې چنا دال لوبیا دا هر یو شی نه څومره چې ایکسپورټ کیږي سعودي عرب ته نو دا په دې ګودامونو کې جمع کیږي او په دغه ګودامونو کې پراته ځکه چې د دې ټوله پیدا چې د دې ټوله پیدا د دې زمیندارانو سره کم زمینداران چې دي مثال د چې په 10 روپۍ 2 کیلو خرڅي نو دا په بارمن کې په 15 او په 20 روپۍ کیلو خرڅي. د دینا حکومت ټیکس علي په دی وجه باندې مونږ باندې دلته ار یو شی ګران دی چې کم شی به مونږ ته په 10 ملاوي دو اوس مونږ ته په 50 ملاويږي کم شی چې مونږ ته په 50 ملاوي دو اوس مونږ ته په 100 ملاويږي نیم په نیمه په مونږ باندې شی نه ګران شولو. زمونږ حکومت ته دا خواسته چې کم از کم د بار ملک ایکسپورټ کېدو څومره سامانونه چې دي د خوراک دا دې بند کړی شي ځکه چې د بار ملک د خوراک سامان بند کړی شي نو الحمدلله به بدلته مونږ ته ډیره زیاته ارزانی شي بیا به په مونږ باندې لږ راحت راشي او چې نه دوی دا قرنګ بار ملتریږي حکومت خپل ټیکس اړي او پیدا ټولو زمیندارانو ته راځي نو عوام به سخوري عوام به خاوري خوري عوام به بیا د قرنګ غرق او تبای. زما خپل عوامو ته دا یو ریکوست دی چې مهرباني وکړئ بار روزي احتجاجونه وکړئ خپل حق وغواړئ چې سم حق ته په حق باره کې روزي چې کم از کم موږ ته د ار سارزان شي دارې تیلو ته ګرځه سیره تیل خو به موږ یو سیر ته ګوزګه هغه عالمي منډي ټوله ګرانیږي په ار ملک ګرانیږي نو زمونږ ملک هم ګران شي هغه څه مسله نشته او کم از کم د خوراک د وریجو د چینی د غوړو د دالونو د لوبیاګانو د دې عالمي منډي سره هیڅ تعلق نشته دا د خپل مغل پیداوار دی او په کارو چې په خپل ملک په مونږ باندې دا ارزان خرڅوري. نو دا ویډیو مې سره شریکوله چې څومره د نکیدې شي شیر کړئ که په چینل او په پیج باندې نوی وي نو پیج فالو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.